یو مشر د سید کفایت شاه باچا ورور دی ګل باچا صاحب تخواست کوم چې راشي او موږ سره په سټیج باندې کېږدي. ګل باچا صاحب ملګرو جان یوسفزی تخواست کوم چې راشي او دې غاړې ته موږ سره کېني. جاوید شاه درمان صاحب تخواست کوم چې راپاسي او موږ سره دې غاړې ته کېني. زموږ د اجمل منصور ادبي او کلتوري غورځنګ او د مشن پښتو باني او زموږ د صدر ظریف خان صاحبوال تخواست کوم چې راشي او موږ سره دې غاړې ته کېني. د اجمل منصور ادبي او کلتوري غورځنګ سرپرست اعلی قیصر خاطي تخواست کوم چې راشي او موږ سره دې غاړې ته کېني. قیصر خاطي ملګرو د پروګرام آغاز کوو. ملګرو د خپل پروګرام آغاز کوو. د ټولو نه مخکې زه د خپل کلي زموږ یو ډېر ښه ملګری حافظ صاحب هغه به راغواړم ورته دوه شعره وایم چې هر څه چې کېږي خو بس ژوند د پښتو په کار دی. هر څه چې کېږي خو بس ژوند د پښتو په کار دی او بنده له ښایي په وس ژوند د پښتو په کار دی. او زما د دا عقیده او زما ایمان دی په دې زما د دا عقیده او زما ایمان دی په دې او د خدای منلو نه پس ژوند د پښتو په کار دی. مراد حافظ صاحب تخواست کوم چې راشي او کلام واورئ. مراد حافظ صاحب نزل نمک کې یو درې شعر دي چې غمونه مې د سترګو اوښکې بوتللې بېشانه غمونه مې د سترګو اوښکې بوتللې بېشانه زما د زړه نه یو الله خبر دی په ما ګرانه. او دا ته چې په پښتو باندې بغیر د څه مهینې دا ته چې په پښتو باندې بغیر د څه مهینې الله دې درله عمر او ژوند درکړي ضعیف خانه. یو غزل ووایم چې باران تیزه شیبه وه په کوڅو کې ګرځېدم باران تیزه شیبه وه په کوڅو کې ګرځېدم ستا یاد سم لیونی کړم په اوبو کې ګرځېدم. او زه ستا د غم یوې چپې څه داسې داسې کړم چې زه ستا د غم یوې چپې څه داسې داسې کړم چې ګریوان مې اوږدېدلی تورو غرو کې ګرځېدم. او په ځان مې پروا نه وه د بچي غم را سره و په ځان مې پروا نه وه د بچي غم را سره و چې بم مې خوا کې خلاص شه جامو سرو کې ګرځېدم. او چې نوې زه مین شوم نو هر څه رانه ایرو چې نوې زه مین شوم نو هر څه رانه ایرو ما ویلې که دا ورځ د تورو شپو کې ګرځېدم. او مراده یاره یار چې کله پرېښودم یوازې مراده یاره یار چې کله پرېښودم یوازې نو بیا به یک تنها شاړو میرو کې ګرځېدم. یو بل وړوکی هم پکې غزل